مو خو سپیان نه مینځو د زړه سره هغه د مو خلق سیات څوک سپی پرې مینځي هغه خلق معلومیږي مختخه نو مطلب مؤمنان مسلمانان نه دي هغه خلق مو پیژنو د امام زین العابدین علیه السلام عجیب سیرت ده والله دا بعضی په خدای قسم چې کله مې د سیرت را کتل او دا خبرې مې درته را یوځای کولې دا روایتونه مې را یوځای کول په خدای قسم له سترګو د انسان ټینګېدلی نه شي د دې مبارک امام سیرت ته بیا لایف ولاړ ده ګوري بیا لایف ما مخکې درته ویل سیمال نستر الله اکبر یو نوی څوک راپور اما 2000 کې ولاړ د کوشش وکړه چې لایف در سره مخکې نشر کې الله اکبر ما مخکې دا فکر کړی چې دا لس ورځې په مو باندې کوم بندیز او دا کوم بندیز را باندې لګولی نو دا خپرونې ته به مې پرې نږدي د موږ لس ورځې بل غالبا خپرونه نه وه کنه یا تقریبا اتنه ورځې وشوې داسې نو نن سي اجازت دی لایف را کړل هغه نن بیا په دغه خپرونه کې دغه الله ما زړه وسې زه دغه خپرونه نن درته وکړم سبا د خالد بن ولید رضی الله عنه یو عجیبه سیرت ده او والله ایمانونه به مور باندې یعنی روخانه سي قوي بسي مضبوط بسي الله اکبر د خالد بن ولید رضی الله عنه هغه سیرت چې انسان حیرانوي بالکل کارسه وقت انسان حیرانوي خو بس نو څوک بالکل وسم وخت لرو يعني کدا لایف دوامدار مو پریږدي او دوامدار یو څه دومره ور باندې پوسو سي یو ځای ته پسې روان یو بالکل قاری سمحت الله دې وکړي چې دا خبره په خدای قسم ګوري ما کتابونه پټ کړل زه فقط اوس دا بټن غواړم چې بند کړم دا لایف بند کړم نور ماته به موضوع لایف ماته خو نه راکې بالکل قاری نه دا ډېر کولې مافیا ورونه ډېره معنا دا څوک چې وس لري کوشش وکړي اخلاص وکړي کوشش وکړي الله ته نجات ورکړي مافیا سم دې رب سر لوړې کړي خو ماته لایف بند سکرین ماته نه ښکاره کیږي ماته ټول شیان بند دي خو الله دې وکړي که اوس هم دغه لس دقیقې کې ګورم د خبرونه زړه مې ولایي کېږي ځکه زړه مې داسې سبا ته د خالد بن ولید رضی الله عنه سیرت هم درته شروع کړم هغه په دوه ورځې کې کېدای شي درته پای ته یې ورسوم ځکه ډېر عظیم شان سیرت ده